د الله چې بخون کې مهربان دی د الله پاکي بیانوي هر هغه څه چې په اسمانونو او پزمکه کې دي هغه بادشاہ دی پاک دی زبردست دی او د حکمتونو خاوند دی هم هغه دی چې په امیانو کې هم داغوی نه یو رسول راپورته کړو چې هغوی ته داغو آیاتونه اوروي داغوی ژوند پاکوي او هغوی ته د کتاب او د حکمت خبري خي حال دا چې د دې نمخ کې هغوی په ښکارا گمراهۍ کې پراته وو او د دې رسول پیغمبري د هغه نور خلکو د پاره هم دا چې اوس لا د هغوی سره ندي میلاو شوی الله زبردست او حکیم دی دا د الله فضل دی چې چاله خوخوي هغه لې ورکوي او هغه د لوی فضل خاوند دی په کوم خلکو چې د تورات بار کې خوده شوی وو خو هغه بار اوچت نکړو داغوی مثال داغه خر پشان دی چې پاغه باندې کتابونه بار کړی شوی وي د دین هم زیات خراب مثال داغه قوم دی چې هغوی د الله آیاتونه دروغ ګڼل دي داس ظالمانو ته الله هدایت نکوي دوی ته وایا اے هغه خلکو چې يهوديان جوړ شوی ای کچری تاسو په دې غاوره چې په ټولو خلکو کې بس یوازې تاسو د الله دوستان یې نو د مرګ آرزو وکړئ کچری تاسو په دې خپل خیال کې رښتینی یې لیکن دوی به هرگز د دې آرزو نکړي په سبب د خپل هغه عملونو چې دوی کړی دي او الله دا ظالمان خپې جنې دوی ته وایا چې د کم مرګ نه تاسو تختای هغه به خامخا تاسو لرازي بیا به تاسو د هغه خدای مخ ته پیش کړی شي چې هغه په پټه او په ظاهر عالم دی نو هغه بدرتا هغه هر څه وخی کم چې به تاسو کول اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې د جمعې په ورځ د مانځه لپاره आवाज وکړي شي نو د الله ذکر تمن ډکړي او اغستل خرڅول پرېګ دی دا تاسو د لپاره زیاته بهتره ده کو تاسو په هیګي بیا چې کله مونږ پوره شي نو پزمکه کې خوارش شي او د الله د فضل تلاش وکړي او الله ډېر ډېر یادوي شاید چې تاسو ته کامیابی نصیب شي او کله چې هغوی تجارت او لوب تماشا ولیدا نو هغه ته منډه کړه او توی ولار پرې خو دی دوی ته وایا سچې د الله سره دی هغه د لوبي تماشه او تجارت نه بهتر دی او الله د ټولو نه بهتر روزي رسان دی